د ډاډګیري نه مې څوک نشته په قسم پلاره، ناهیلۍ وخوړمه لږ پاتې یم مرم پلاره. ما ته لاس راکړه له دې سختو مې در وباسه، ما ته لاس راکړه له دې سختو مې در وباسه، ما غېږ کې ونیسه چې لرې مې شي غم پلاره. یوازیتوب تر دغه حده رسولی یم چې یوازیتوب تر دغه حده رسولی یم چې د خپل وجود سیوري ته هم چغې وهم پلاره. سلامونه ملګرو او د ادب مینوالو، زه یم هدایت کامران او تاسې ګورئ زما د یوټیوب چینل ادبي برخه. راغلی یو شین لغمان قرغیو ولسوالۍ ته او د کامران احمدزي میلمانه یو. داسې یو انسان چې د ډیرو کمالاتو ډک دی، خوږ انسان دی او خوږه شاعري هم کوي. ډیری ملګري ورسره اشنا دي او یقین لرم چې تاسې به هم له خبرو خوند واخلئ. له ده سره د زړه خواله کوو او له ده به ښکلي ښکلي شعرونه هم اورو. نو احمدزی صاحب ملګري په تمه دي چې تا وپېژني. ډېره مننه استاد کامران، تاسو ته شفیع الله ملګري ته او ټولو ملګرو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یي. نوم خو مې تا وړاندې واخیست، کامران احمدزی، د لغمان ولایت قرغیو ولسوالۍ اوسېدونکی او همدغلته مې هغه لومړنۍ زده کړې هم کړي دي او د لیسې زده کړې مې هم اوس مهال د لغمان پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ژورنالیزم د څانګې د وروستي سیمستر محصل یم. ډېره مننه احمدزی صاحب. مینوال به په تمه یي او پیل به وکړو ستاسې په یو غزل باندې. نو یو شعر راته په پیل کې ووایه. ډېره مننه استاد. غزل داسې دی چې لمر لوېدلی دی، ماښام دی، درته تم شمه که نه شم. لمر لوېدلی دی، مننه لمر لوېدلی دی، ماښام دی، درته تم شمه که نه شم، کور ته تګ راته ناکام دی، درته تم شمه که نه شم. ډېر ښکلی. ته بلۍ باندې ولاړه زه د بر چنار په خوا کې، ته بلۍ باندې ولاړه زه د بر چنار په خوا کې. مننه ته بلۍ باندې ولاړه زه د بر چنار په خوا کې، د ټول کلي راته پام دی، درته تم شمه که نه شم. ډېر ښکلی. د پښتو مالت کې اوسو د رواج په زولنو کې، د پښتو مالت کې اوسو د رواج په زولنو کې، ښه بې خونده مو انجام دی، درته تم شمه که نه شم. ډېر ښکلی. نیمه شپه یوه بجه ده تا آنلاین مسنجر کې، نیمه شپه یوه بجه ده تا آنلاین مسنجر کې، درلېږلی مې سلام دی، درته تم شمه که نه شم. ډېر ښکلی. نامعلومه غوندې لاره نامعلوم غوندې سفر دی، نامعلوم غوندې لاره نامعلوم غوندې سفر دی، یو په ما باندې الزام دی، درته تم شمه که نه شم. د ځوانۍ عمر په خدای که انتظار کې رانه کېږي، د ځوانۍ عمر په خدای که انتظار کې رانه کېږي. مننه د ځوانۍ عمر په خدای که انتظار کې رانه کېږي، مکتبۍ عمر دې خام دی، درته تم شمه که نه شم. ډېر ښکلی. احمدزی ته راځې که نه زه څه وکړم دې چم کې، احمدزی ته راځې، احمدزی ته راځې که نه زه څه وکړم دې چم کې، شروع شوی قتل عام دی، درته تم شمه که نه شم. لمر لوېدلی دی، ماښام دی، درته تم شمه که نه شم، کور ته تګ راته ناکام دی، درته تم شمه که نه شم. ډېر ښایسته. ډېر ښکلی. مننه احمدزی صاحب. څنګه او کله شاعر شو، یعنې کله په ځان پوه شوې چې ته یو شاعر یې؟ یاره علتونه به راته معلوم نه وي چې زه څنګه شاعر شوم، ولې شاعر شوم، خو زه فکر کوم زه کله دا خبره کوم چې زه شاعر نه وای بیا به هم شاعر وم، ځکه شعر زما په فطرت کې ده او زه په فطري ډول باندې شاعري کوم. نو له ماشومتوبه مې له شعر سره علاقه وه، ذوق مې و، شعرونه به مې کتل. په مکتب کې مې چې یو څه خوښېدل هغه د پښتو کتاب و او علت دا و چې هغې کې به شعرونه و، یعنې زما له ماشومتوبه شعر خوښېدل، له ماشومتوبه مې شعر سره هغه وه شوق و علاقه مې وه. زه فکر کوم چې همغه علاقه به د دې باعث و چې زه یې شاعر کړی یم او دا چې له کله نه شاعري کوم. نو ما که درته ووایم چې زما ډېر کم یادېږي، د ښوونځي په دویم صنف کې به وم چې د کتاب په هغه وروستۍ ورقه کې د پوهنې ترانه یې لیکلی او هغې پسې ما یو شعر را جوړ کړی، خو اوس مې نه یادېږي چې څه شی و، یعنې دا هغه د شعر پیل و که نه. بیا نو چې کله ما شعر ولیکه، غالبا چې لسم صنف و چې ما پکې شعر ولیکه، خو ولې بیا مې پرېښود، یو شعر دوه شعره به مې لسم صنف کې لیکلي، بیا مې څه شعر پاتې شو رانه. کله چې پوهنتون ته راغلم بیا مې شعر شروع کړ، یعنې هغه زما د شعر د پایل هغه اساسي پیل چې زه ورته وایم هغه به 3-4 کاله کېږي. ډېره مننه احمدزی صاحب.
په شاعرانو کې د چا شعرونه خوښیږي او اوسنۍ د شعر بیړۍ کوم طرف ته روانه بولي؟ مننه. زه هېڅ وخت شاعر نه انتخابوم، زه شعر انتخابوم. هر څوک چې ښه شعر ولیکي زما خوښېږي، هغه که هر څوک وي. زه هغه نه یم چې مشهور شاعران یو د هغوی هر شعر ته چکچکې کوي او وا ورته کوي که نه. زما چې هغه چا چې شعر پیل کړی اول شعر یې ښه شعر زما خوښېږي. یعنې هر څوک چې ښه شعر ولیکي خوښېږي مې. خو بیا هم چې کله کله ګورم شهاب صاحب، نصیر احمد شهاب، بشیر باران په ځوانو شاعرانو کې زه شاعري لولم، شاعري ګورم. پرویز بسودوال دی، وسیب هم دی، زه شاعري ګورم. یعنې ډېر ملګري دي ځوان شاعران زه ډېر مطالعه کوم. خو اوسنۍ شاعري څنګه روانه ده، دا یو ډېر غټه پوښتنه ده، یو ډېر غټ بحث دی. کشکې موږ ساعت یو نیم ساعت مرکه درلوده، کیسې هم سره کړې وې. په هر حال باندې زه فکر کوم زه به مبالغه ونه کړم که زه دا خبره وکړم چې اوسنۍ شاعري د پښتو په ادب کې هغه شاعري ده چې نه پخوا شوې او نه شاید راتلونکي کې وشي. ځکه دلته شعر ته خلکو د زړه وینې ورکړي، شعر یو نوي حالت ته راوي. زه کله دا خبره کوم چې باید د پښتو د ادبیاتو بله دوره به پیل شي، ځکه موږ 3 دورې لرو او دا باید بله دوره 4م پړاو را پیل شي. ځکه یو خبره که زه وکړم، موږ یوازې له ټپې نه تقریبا څو فرمو نور راویستل، ټپیزه ده، ټکوریزه ده، غزلیزه ده، چې غزلیزه ته اوس یو څه کار نه دی شوی، خو له ټکوریزې او ټپیزې ته ډېر کار وشو. نو تقریبا موږ له یوې ټپې نه موږ څو فرمه شاعري راویستله. نو دا په دې معنا چې یو ډېره ښه شاعري شوې ده، ډېره ځوانه شاعري شوې، ډېره نازک خیالي پکې شوې، ډېره نوې شاعري شوې او ډېر نوي شیان شعر ته راغلل. نو زه فکر کوم چې شعر یو ښه لور ته روان ده او د پښتو ادب خصوصا د منظومه برخه ډېره ښه روانه ده. ډېره مننه احمدزی صاحب. واقعا د ځوانو شاعرانو کې زه خپله ستا مینهوال یم او په پیل کې مې چې کوم بیتونه لیدونکي ته وویلې نو هغه بیتونه هم د احمدزي صاحب. نو دا چې مینهوال راسره خسته نه شي، بیا هم د شعر برخې ته راځو. یو ښکلی غزل د نبل هم اورو. غزل داسې دی چې د هېرېدو مې د چا ښه کلکه وعده وکړه، د هېرېدو مې د چا ښه کلکه وعده وکړه، نن مې له ځان سره عجیبه فیصله وکړه. هغې ته ووایې چې نورې شوګیرې ونه کړي، مننه هغې ته ووایې چې نورې شوګیرې ونه کړي، هغې ته ووایې ما بل چېرته کوژده وکړه. بیا ووایه. هغې ته ووایې چې نورې شوګیرې ونه کړي، هغې ته ووایې ما بل چېرته کوژده وکړه. ما ترېنه دې وطن تامن په ژړا وغوښته، ما ترېنه دې وطن تامن په ژړا وغوښته، ما د دې ټول مخلوق خالق لره سجده وکړه. ډېر اوچت. چې مې د شپې د چا یادونه په قرار پرېږدي، چې مې د شپې د چا یادونه په قرار پرېږدي، په دې خاطر مې ماښام ښه غرقه نشه وکړه. له ډېره ځنډه پس کوڅې ته د هغې راغلم، مننه له ډېره ځنډه پس کوڅې ته د هغې راغلم، له ډېره ځنډه پس مې ښه ډېره دمه وکړه. زندګي څه وه خو بس دغومره پرې پوه شومه چې زندګي څه وه خو بس دغومره پرې پوه شومه چې یو چا راوکتل او ما یې تماشه وکړه. د احمدزي غزل مې ووې د حمزو له مخکې، د احمدزي غزل مې ووې د حمزو له مخکې، ژوند کې مې خدای شته په لومړي ځل زمزمه وکړه. ډېر ښکلی احمدزی صاحب، ډېره زیاته مننه. که دا راته ووایي چې د شعرونو مجموعه به مو څومره وي او کوم چاپي اثر لرئ او که نه؟ ښه، په دې 3-4 کلونو د شعر په بهیر کې چې زه شاعري کوم، شاوخوا تر 130 به مې پورته غزلې لیکلې وي. یوه ناچاپ شعري ټولګه عینې ته د ولاړ سړي انځور، ما دغه نوم ورته خوښ کړی دی، خو بیا به هم وګورو. ولې اراده مې ورته هغومره ژر نشته، که نه شعري ټولګه مې رابرابره کړې ده او نیت مې و چې هغه تېر کال کې چاپ کړم، خو بیا مې هغه په ساده اصطلاح زړه ونه کړ، که نه زړه نازړه شوم ورته. نو غواړم ډېره شاعري وکړم او له هغې وروسته چې کله باوري شوم چې شعر مې اوس پوخ دی، بیا له هغې وروسته کتاب چاپ کړم. نو له 130 پورته شعرونه لرم، خو ولې شعري ټولګه مې نشته چاپ، البته ناچاپ شته. ډېره مننه. بس الله دې توفیق درکړي چې دغه اثر چاپ شي او د مینوالو تر ګوتو ورسیږي او موږ هم ترې مستفید شو. خپلې خبرې به راکمې کړو احمدزی صاحب، لیدونکي په دې تمه زیات وي په دې خپرونه کې چې شعرونه زیات واوري، نو نور به هم راته څه وایي؟ غزل دی چې د بارانه د څاڅکو شور دی او تنها یمه، د بارانه د څاڅکو شور دی، د بارانه د څاڅکو شور دی او تنها یمه، څوک نشته دښته د خام کور دی او تنها یمه. ډېر د بارانه د څاڅکو شور دی او تنها یمه، څوک نشته دښته د خام کور دی او تنها یمه، د قتل شویو ارمانونو سر ته ناست یمه،
د قتل شو ارمانونو سر ته ناست یمه مننه د قتل شویو ارمانونو سره ته ناست یمه د خپل ضمیر راته پیغور دی او تنها یمه ډېر او ستا د انکار د لیک په هر یو ټکي فکر کوم ستا د انکار د لیک په هر یو ټکي فکر کوم په زړه مې بل رقم ته اور دی او تنها یمه ستا د انکار د لیک په هر یو ټکي فکر کوم په زړه مې بل رقم ته اور دی او تنها یمه شپه ده تصویر ته دې په چغو چغو ژاړمه شپه ده تصویر ته دې په چغو چغو ژاړمه ستا د ناکامې مینې زور دی او تنها یمه ډېر او مرګ مې په سر ولاړ دی چغې مې څوک نه اوري مرګ مې په سر ولاړ دی مرګ مې په سر ولاړ دی چغې مې څوک نه اوري د ژوندانه را باندې پور دی او تنها یمه ډېر ښکلی پر هر نوزاد دی او غوټۍ وینې جاري ورنځي پر هر نوزاد دی او غوټۍ وینې جاري ورنځي درد دی په ټول وجود مې خور دی او تنها یمه ډېر ښکلی ډېر ښکلی د زنکدن سختي ده سترګو ته مې مور ولاړه زنکدن سختي ده سترګو ته مې مور ولاړه د زنکدن سختي ده سترګو ته مې مور ولاړه مخ مې د ګل وطن په لور دی او تنها یمه ډېر ښه ډېر ښه خپل احمدزی مې په فیسبوک کې هم پیدا نه کړ خپل احمدزی مې خپل احمدزی مې په فیسبوک کې هم پیدا نه کړ له خپل قسمت نه مې زړه تور دی او تنها یمه او تنها یمه د بارانه د څاڅکو شور دی او تنها یمه څوک نشته دښته د خام خور دی او تنها یمه ډېره مننه احمدزی صاحب له حوصلې مو مننه لیدونکو چې تر دې دمه راسره وئ یوه ځانګړې مننه د احمدزي صاحب او د دوی د کورنۍ نه چې موږ ته یې واقعا ډېره مینه راکړه او د میلمه پالنې پوره وړی یو او تر بلې یوې ادبي خپرونه چې بیا ستاسې حضور ته حاضرېږو تاسې خوشحاله ژوند ولرئ السلام علیکم ورحمت الله